some types of graph. اول ډول یې نل ګراف په نامه باندې یادېږي. نل ګراف هغه ګراف ته ویل کېږي چې د n په تعداد باندې ورټکسونه ولري مګر هیڅ ایج ونه لري. د n په تعداد باندې شاید مثلا یو ورټکس ولري یا ساده یوازې نقطه وي، شاید مثلا دوه ورټکسه وي، شاید مثلا درې ورټکسه وي، شاید مثلا څلور ورټکسه وي، صحیح دی؟ شاید مثلا پنځه ورټکسه وي. دا چې دی دا ایج نه لري، دې ته نل ګراف ویل کېږي. یا هغه ګراف چې هغه ایج ونه لري هغه عبارت د نل ګراف څخه دی. دوهم ډول چې دی دوهم ډول یې د سمپل ګراف په نامه باندې یادېږي. سمپل ګراف هغه ګراف ته ویل کېږي چې هغه هیڅ لوپ ونه لري او نه هم پارلل ایج ولري، چې نه په خپل ځان کې لوپ ولري او نه هم پارلل ایج ولري. مثلا دا ګراف زه رسمومه، اوس په دې ځای کې د V1 V2 V3 V4 نه دغه ستا لوپ پکښې کې دی او نه هم پارلل ایج پکښې کې دی. دا عبارت د سمپل ګراف څخه دی. یا مثلا دا رقم ګراف، یا مثلا دا رقم یو ګراف، یا مثلا دا رقم یو ګراف، یا مثلا داسې یو ګراف، یا به مثلا داسې یو ګراف وي. دا عبارت د سمپل ګراف څخه دی. د دې ګراف ډیګري چې دا مساوي کېږي په 8 باندې، صحیح دی؟ په دې خاطر باندې چې د هر ورټکس ډیګري 2 ده، دا مساوي کېږي په 8 باندې. ورپسې د دې ګراف ډیګري مساوي کېږي په 2 باندې، صحیح دی؟ ورپسې مثلا د دې ګراف ډیګري مساوي کېږي دا هم 2 دغه کېږي، 2 کېږي. ورپسې دا مساوي کېږي په څو باندې؟ دا هم 1، دا هم 2، دا 3، دا هم 4. دا مساوي کېږي په 4 باندې. دا مختلف ګرافونه دي. دې ته سمپل ګراف ویل کېږي. دریم ډول یې دریم ملټي ګراف. هغه ګراف ته ویل کېږي چې هغه پارلل ایج یوازې ولري، لوپ ونه لري. هغه ګراف ته ویل کېږي چې هغه یوازې پارلل ایج ولري. مثلا دا هم V1 V2 V3 دا هم یو پارلل ایج، دا هم بل پارلل ایج، دا هم بل پارلل ایج. دې ته ملټي ګراف ویل کېږي. او یا هم که چیرې یوازې یو دغه یوه ساحه مثلا دغه پارلل ایجونه وي هم ملټي ګراف ورته ویل کېږي. د دې څخه وروسته چې دی بل کمپاوند ګراف دی. کمپاوند ګراف څلورم دی کمپاوند ګراف. کمپاوند ګراف هغه ګراف ته ویل کېږي چې هم لوپ ولري او هم پارلل ایج ولري. پنځم کمپلیټ ګراف. کمپلیټ ګراف هغه ګراف ته ویل کېږي چې هر ورټکس یو بل ورټکس ته ایج ولري. هر ورټکس یو بل ورټکس ته ایج ولري. دا رقم مثلا دا یو ګراف زه نوشته کومه، هغه ګراف دی چې د ټولو ورټکسونو ترمنځ یې ایج موجود وي. مثلا که چیرې دا زه V1 کمه، دا V2 کمه، دا V3 کمه. مثال د V1 او د V3 ترمنځ ایج موجود دی، د V1 او د V2 ترمنځ ایج موجود دی ستا. ورپسې د V3 او د V2 ترمنځ ایج ستا، د V2 او د V1 ترمنځ ایج ستا. دې ته کمپلیټ ګراف ویل کېږي. یو ورپسې مثلا بل ګراف زه رسمومه، مثال دا V1 دی، دا V2 دی، دا V3 دی، دا V4 دی. دا کمپلیټ ګراف دی که انکمپلیټ ګراف دی؟ ولې؟ V2 او V4 ترمنځ ایج نه دی موجود او د V1 او د V3 ترمنځ دغه نه دی موجود. نو که چیرې زه دا رقم ولیکمه چې د V4 او د V2 ترمنځ ایج ولیکمه او د V1 او د V3 ترمنځ ایج ولیکمه، دې ته کمپلیټ ګراف ویل کېږي. مثلا بل ګراف زه لرمه، په دې ځای کې بیا رسم کومه، دا V1، دا V2، دا V3، دا V4، دا هم V5. اوس دې ته کمپلیټ ګراف ویلی سو؟ نه دی کمپلیټ ګراف. په دې خاطر باندې چې د V1 او د V3 ترمنځ دغه نسته، ایج نسته. د V2 او د V5 ترمنځ ایج نسته. نو که چیرې غواړو چې دا ګراف کمپلیټ کو، د دې لپاره کولی سو چې د V1 او ښه دا به دا رقم کومه، د مقصد تاسې خپله دغه کوي، خپله یې رسم کوي. ورپسې د V1 او د V3 تر مابینځ، د دې دوه تر مابینځ بل څه دی، بل د V2 د V4 تر مابینځ، د V5 او د V3 تر مابینځ. اوس کمپلیټ ګراف شو. ښه، په کمپلیټ ګراف کې وایي دغه
هر ورټکس چې دی هغه n-1 ایج لري. هر ورټکس دا یو دوه شرطه لري، n-1 ایجونه لري هر یوه. n-1 ایج دا معنی چې n ورټکسونه که چیرې ولري، مثال زه دا ګراف په نظر کې نیسم، دا کمپلیټ ګراف دی. یوه په دې کمپلیټ ګراف کې دا v1 دا v2 دا v3 ټوټل د n تعداد څو سو؟ 3 سو. د ایجو شمېر چې دی n-1 دی یا 2. د یم دا دی 2 ایجه لري، صحیح دی؟ دی هم 2 ایجه لري او دی هم 2 ایجه لري، صحیح دی؟ ورپسې په دې ځای کې ټوټل ورټکسونه 4 دانې دي، صحیح دی؟ نو ایج د هر ورټکس دا چې دی هغه n-1 دی یا 4 - 1 3. دا 1 دا 2 دا 3 دا 1 دا 2 دا 3 دا 1 دا 2 دا 3 دا 1 دا 2 دا 3. دا یو شرط دی پکې کې. دوهم شرط چې دی وای نمبر اف ایج دا مساوي کیږي په n انټو n-1 تقسیم پر 2 باندې. n ضرب n-1 تقسیم پر 2 باندې. وای دغه په دې ګراف کې مثال زه دغه ګراف زه په نظر کې نیسم، مثال دغه ګراف او دا خو مثلث دی. دا ګراف که چیرې زه په نظر کې نیسم، په دې کې ټوټل ایجونه چې دي هغه ایجونه مساوي کیږي یا د ایجو شمېر مساوي کیږي په n یعنی نمبر اف ورټکس 3 ضرب 2 دا 6 تقسیم پر 2 باندې دا مساوي کیږي په ایج باندې. نو ټوټل په دې ګراف کې دا 1 دا 2 دا 3 ایج پکې کې دي، صحیح دی؟ ورپسې که چیرې مثلا دا بل ګراف په نظر کې ونیسئ، دا ګراف که چیرې په نظر کې ونیسئ، په دې ځای کې مثلا دا به زه دغه کوم نوم به ورکړم، دا یم e1 دا یم e2 دا یم e3 دا یم e4 دا یم e5 او دا هم مثلا e6. دغه e5 چې دی دا دغه یو دی. اوس په دې ځای کې ټوټل ورټکسونه چې دی 4 دانې دي، 4 ضرب 3 تقسیم پر 2 باندې دا مساوي کیږي په 12 تقسیم پر 2 باندې دا هم 6 یعنی ټوټل 6 ایجه په دې کې څه دا 1 دا 2 دا 3 دا 4 دا 5 دا 6 ایجه پکې کېږي. پرجم ریګولر ګراف هغه ګراف ته ویل کېږي چې د ورټکسو د ایجو شمېر نه دی دا سره مساوي وي. مثلا که چیرې زه یو ګراف رسموم یا چې هر ورټکس یې مساوي ایج ولري، مثلا دا v1 v2 v3 v4 دې ته ریګولر ګراف په دې خاطر باندې ویل کېږي چې د دې د ایجو شمېر یا د ډیګري شمېر مساوي دي د دې سره، دا مساوي د دې سره او دا مساوي د دې سره. او یا مثلا کولای شي چې دغه په دې ځای کې د هر ورټکس د ایج شمېر مساوي دي د بل ورټکس د ایج شمېر سره. اووم دی دا هم ویل به پېژنې یا د بایسکل یا د موټرسایکل ویل دا هم ویل ګراف. هغه ګرافونه چې دغه رقم شکل ولري دا د ویل ګراف په نوم باندې یادېږي یا ویل ګراف ته ویل کېږي. دغه خپله د شکل څخه ته نظر ته معلومېږي چې بله ایجونه د دې دا کسه وه هم دغه ویل کېږي په دې خاطر باندې چې په منځ کې دی دغه لري، په منځ کې ورټکس لري، منځنی ورټکس یې موږ په نظر کې نیسو. دا ویل ګراف سو. سایکل ګراف چې دی ټول هغه ګرافونه چې هغه دغه رقم شکل ولري دا د سایکل ګراف په نوم باندې یادېږي. دا د سایکل ګراف په نوم باندې یادېږي. یا مثلا دا عبارت د سایکل ګراف څخه دی. دا ونې فرق دی لکه مځکو اسمان تور توره. ګوره سایکل ګراف چې دی سایکل ګراف په منځ کې ورټکس نه لري چې ټول ایجونه مثلا سره کنیکټ دا سایکل ګراف دی. مګر دا چې دی دا ویل ګراف دی په منځ کې هم ورټکس لري. په ریګولر ګراف هغه خو ریګولر ګراف هغه ګراف ته ویل کېږي چې د ورټکسو شمېر سره مساوي وي. خو دا شکل چې دی دا شکل ډیزاین د دې ډیزاین دا سایکل غوندې دی، صحیح دی؟ تقریبا دایروي غوندې. ورپسې دا تقریبا دغه رقم دی، دا تقریبا دغه رقم دی. او ویل چې بیا دی ویل موږ ته څه ته وایو؟ دا بایسکل ویل نه دی. اول بایسکل ویل کې دا رقم دی چې دا ګرده دغه ورته راغلی دی، سیخان ورته راغلی دی. دا دا معنی چې په منځ کې یو شی موجود دی. نه هم د سټار ګراف په نوم باندې یادېږي. سټار ګراف ټول هغه ګرافونه چې هغه دا رقم یو شکل ولري دا د سټار ګراف څخه عبارت دی. یا مثلا سټار ګراف دی.
دا د سټار ګراف څخه عبارت دی. ورپسې د دې څخه وروسته دا خو به اسانه یوه لسم ډول بایپارټایټ ګراف. که یو ګراف دا رقم شکل ولري چې د هغوی ان نمبر ورټکسونه پر دوو ګروپو یا پر دوو سیټو وویشو یا پر دوو سیټو وویشو او دواړه سیټونه د V1 او V2 په نامه باندې ونوموو. نو که V1 یونین V2 دا مساوي په V باندې سو او V1 تقاطع د V2 سره دا مساوي په خالي سیټ باندې سو، دې ته بایپارټایټ ګراف ویل کېږي. مثال اوس د بایپارټایټ څخه هدف دا دی چې که چیرې موږ تاسو یوه برخه زنجلا کړو ګراف د منځه ځي. دا معنا چې مثلا دا ټوټل په دې کې څو ورټکسونه دي؟ 4 دانې ورټکسونه دي. دا 4 دانې ورټکسونه وای که چیرې دا رقم سره جلا کړو پر دوو سیټو باندې، یو مثلا د V1 په نامه باندې یاد کړو، مثلا دا ساحه دا د V1 په نامه باندې یاد کړو او دغه ساحه دا د V2 په نامه باندې یاد کړو. که چیرې د دوی د دغه دوو سیټو یعنی د دې V1 او د V2 اتحاد کې مساوي په V باندې سو یا مکمل ورټکسونه V صحیح دی؟ یعنی ان تعداد ورټکسونه هر څو چې پکښې کوي مکمل به چې په داس باندې درکړي او تقاطع د دوی دا که چیرې خالي سو دې ته بایپارټایټ ویل کېږي یا بایپارټایټ ګراف ته ویل کېږي. اوس که چیرې زه د دغو دوو سیټو د V1 او د V2 یونین کې چیرې زه راواخلم، یونین خو یې ماته 4 سره ورټکس راکوي او 4 سره ورټکس کېږي. ورپسې که د V1 او د V2 تقاطع راوباسم داسې دغه نشته، داسې ورټکس نشته چې په دواړو کې دې مشترک وي. او اوس که چیرې V3 او V4 زه د منځه یوسم مثال، نو پر دې ځای باندې یوازې دلته دا ورټکس پاتېږي، دلته دا ورټکس پاتېږي، هغه د ګراف شکل درسره د منځه ځي. صحیح دی؟ دې ته بایپارټایټ ګراف ویل کېږي. A B C یو دوه دغه دوه دغه دیم و دې ته H سته و دې ته H سته ورپسې و دې ته H سته و دې ته H سته و دې ته H سته او و دې ته H سته. دا اصلا دغه چې دی دغه ساحه چې دا ټوله یو ګراف دی. صحیح دی؟ ټوله یو ګراف دی. مګر که چیرې د دې ګراف دغه برخه دا که چیرې زه زنجلا کړم دا ګراف دا بل ګراف که د منځه ځي، یعنی دا ګراف په خپل منځ کې دلته ورټکسونه لري په دې ځای کې نه لري. که چیرې دغه دوه پارټیشن موږ تاسې جوړ کړو او دغه دوه پارټیشن په خپل منځ کې دا یو پارټیشن یو پارټیشن په خپل منځ کې دغه ونه لري ایج ونه لري، مګر د مقابل طرف سره دا رقم ایج ولري چې ګراف پر ولاړ وي پر هغه باندې، و دې ته بایپارټایټ ویل کېږي. تقریبا پر دوه برخو باندې ویشل کېږي. اوس که چیرې د دې ګراف دا شکل دغه ساحه دا که چیرې زه د منځه یوسم دلته په دې ځای کې یوازې دوې نقطې ماته پاتېږي، دغه ګراف شکل درسره د منځه ځي، ورکېږي دا ګراف. دا مثلا V6 ورپسې دا هم 1 2 3 4 5 دا هم V1 V2 V3 V4 V5. دا یو سیټ د V1 په نامه باندې صحیح دی او دغه ساحه چې ده دا هم بل سیټ د V2 په نامه باندې V2. اوس که چیرې دغه V2 یې زه د منځه یوسم دا مکمل ګراف د منځه ځي، د دوی دواړو تقاطع د V6 او دغه د V2 او د V1 تقاطع که چیرې زه راوباسم 0 به کېږي، خالي سیټ به راځي په لاس باندې، مشترک عنصر شته پکښې کې نشته پکښې کې. او که چیرې د دې V2 او د دې V1 ترمنځ کې چیرې اتحاد راوباسم، اتحاد یې مساوي کېږي په دغه ټولو ورټکسو باندې. ورپسې د دې څخه وروسته بله برخه چې ده د N پارټایټ په نامه باندې یادېږي.
څوم دی دیم 11 ان پارټایټ ګراف بیا وایي که چیرې په دغه کې په بای پارټایټ کې موږ تاسې د دغه پر څو برخو باندې ویشله سیټ پر 2 برخو په دې ځای کې پر ان برخو باندې تقسیموو خپله یې نشته کولی سي یوه که چیرې د ورټیکسو سیټ پر ان برخو باندې تقسیم کو پر ان برخو سیټو باندې د هغوی تقاطع مساوي په صفر یا خالي سیټ باندې سي او اتحاد مساوي په وی باندې سي دې ته ان پارټایټ ویل کېږي ان پارټایټ then v2 then v3 په دې ځای کې دا یو سیټ دی د ورټیکسو دا بل سیټ دی د ورټیکسو او دا هم بل سیټ دی د ورټیکسو دا بیا پر 2 برخو باندې نه دي ویشل شوي ورټیکسونه پر 3 برخو باندې ویشل شوي دي دې ته ان پارټایټ ګراف ویل کېږي صحیح دی نو د دې درو سرو سیټونو د v1 یونین v2 یونین v3 د دې دغه یونین یې مساوي کېږي په v باندې یا ټوټل ورټیکسونه او تقاطع یې مساوي کېږي v1 تقاطع د v2 سره تقاطع د v3 سره دا مساوي کېږي په خالي سیټ باندې 12 یا کمپلیټ بایپارټایټ ګراف کمپلیټ بایپارټایټ ګراف هغه ګراف ته ویل کېږي که چیرې د یوه ګراف ورټیکسونه پر 2 سیټونو باندې وویشو داسې چې د یوه سیټ ورټیکسونه د بل سیټ د ورټیکسو سره اجسنټ وي نو دې ته کمپلیټ بایپارټایټ ګراف ویل کېږي دا مثلا دا یوه نقطه ده دا بله نقطه ده صحیح دی دا مثلا v1 دی دا هم v2 دی اوس که چیرې v1 او v2 یو پر بل باندې مثلا ایج ولري دې ته کمپلیټ بایپارټایټ ګراف ویل کېږي په دې خاطر باندې که چیرې دا زه یو سیټ حساب کړم مثال صحیح دی او دا هم بل سیټ حساب کړم اوس دغه دواړه سیټونه یو پر بل باندې اجسنټ ایج لري که نه لري لري یا مخکې مثلا ما یو بل مثال کار کوي مثلا دا v1 کړمه ورپسې دا v2 دا نقطه دا v3 دا مثلا v4 ورپسې مثلا دا v5 او دا هم v6 دا که چیرې زه اوس پر 2 سیټو باندې وویشم مثلا دا v1 سي مثال او دغه ساحه چې ده دا ټوله دا د v2 په نامه باندې یاد کړم صحیح دی دا دواړه ساحه دا v2 اوس دغه v1 و هر یوه ته دغه لري اجسنټ دی پر هر یوه باندې نو و دې ته کمپلیټ بایپارټایټ ګراف ویل کېږي دغه نوټ وګورئ نیم ساعت وخت ورکړئ که مو چیرې سم اوس په خلاص زه مسؤل یم